السلام علیکم ګرانو دوستانو، انشاءالله تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. بیا هم لطیف مهربان یم ستاسو خدمت کې. تر دې چې زه تاسو ته نن ویډیو شروع کوم، تر هغه دمخکې تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان فیسبوک صفحه مې لایک کړئ، تر څو زه چې کوم ویډیو شیر کوم تاسو له نورو نه مخکې ورنه خبر شئ او ورنه ګټه پورته کړئ. نو راځو د نن ویډیو ته. د نن ویډیو ما تاسو ملګرو میسج کړو چې دوی په یو شي کې مشکل لري، وایي موږ د یوټیوب ویډیوګانې نشو ډاونلوډولی، البته په کمپیوټر کې ویلي و. صحیح دی، موږ چې کله وایي کمپیوټر کې ویډیوګانې اکثر وخت وایي تا ویډیوګانې ګورو یا بل چا ویډیوګانې ګورو، وایي موږ هغه ډاونلوډولی نشو، وایي موږ غواړو چې هغه ډاونلوډ کړو، هغه بیا وروسته وګورو. صحیح دی، دې لپاره خو څو لارې دي. ښه، زه به تاسو ته اسانه ترینه لار در وښیم. البته څو نورو لار باندې زه تاسو سره خبرې کوم چې تاسو ګورئ که دلته راشئ. اول تر ټولو ډېر مشهور سافټویر چې هغه په دنیا کې ډېر خلک استفاده کوي د هغه په نامه دی IDM دی یا انټرنټ ډاونلوډ منیجر دی. ګورئ دغه دی، ګورئ تاسو ګورئ دا انټرنټ ډاونلوډ منیجر چې ورته وایي دا ډېر مشهور سافټویر دی او ډېر د کار سافټویر دی، دې نه ډېر خلک استفاده کوي. نو دې سافټویر د استفاده کولو لپاره خو تاسو اول ضرورت لرئ چې دا ډاونلوډ کړئ، هغه نه بعد بیا تاسو نه لایسنس غواړي. صحیح شو، لایسنس چې وغواړئ بیا دا ډېر بهترینه سافټویر دی، خو دا مفته نه دی، دا پیسو باندې دی. دا فکر کوم چې د کال په تاسو باندې لږ راسي نو 10 نه تر 50 ډالرو پورې دی په تاسو باندې چارجز راځي د یو کال لپاره. البته نو ډېر ښه سافټویر دی، خو مشکل دلته دی چې دا په پیسو باندې دی، بې پیسو نه کېږي. ښه، اوس راځو دې ته چې پیسو والا خو مونږ نشو کوی، اوس بې پیسو یا فری یا وړیا څنګه مونږ یو ډاونلوډر ولرو چې له هغه نه استفاده وکړو او ویډیو د هغه په ذریعه مونږ ډاونلوډ کړو. صحیح شو، اوس دلته راځو، زه تاسو ته فرض کړئ ویډیو ښیم، دلته ډېره اسانه طریقه ده چې هغه زه تاسو ته کار کوم. نو تاسو دې طریقې نه استفاده وکړئ. تاسو بیا کولی شئ چې له یوټیوب نه، البته تا ته نه د یوټیوب دپاره کار کوي، نور شیانو دپاره ما خو شخصا نه دي چک کړی چې نور شیان پکې کار کوي که نه کوي، خو زه فکر نه کوم چې نور شیان پکې کار وکړي. نو دلته تاسو صبر وکړئ، بخښنه سره د یوټیوب لږ ذره ضعیف دی. ښه، راځو دلته څه ته راځو، زه به د خپل چینل ویډیوګانې تاسو ته سره کوم. صحیح شو، لطیف بخش سرای مهربان، زه به خپل چینل ته راسم. بخش سره چې د انټرنټ لږ ضعیف دی زما. ښه، دلته راځو، تر هغه پورې به زه تاسو ته دغه کوم سایټ باندې تاسو کولی شئ ویډیو ډاونلوډ کړئ، هغه به تاسو ښیم. دا دی په نامه د safefrom.net، دې کې به تاسو کلیک وکړئ. ډېر اسانه ډېر سمپل طریقه ده د ویډیو د ډاونلوډ. فرض کړئ ګوره دغه زما ویډیو ده، دغه ZJL ویب سایټ په نامه چې زما ویډیو دی. تاسو به دلته راشئ، څه به وکړئ، تاسو به راځئ د دې ویب سایټ دې ویډیو URL به اخلئ. ګوره دې باندې به رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک مو چې وکړئ تاسو ته به څه ښیي، کاپي ویډیو URL. کاپي ویډیو URL چې ته ویلې را به شئ دلته د ویب سایټ، دلته به څه کوئ، پیسټ کوئ. دلته مو چې کاپي پیسټ کړئ تاسو وګورئ دلته خپله ورته دی تاسو ته اوس لینک را باسي. صحیح دی، دې باندې به تاسو کلیک کړئ، ګوره لینک دلته را باسي. بس دا ویډیو به زه څه کوم، زه به یې بند کوم. ګورئ تاسو ګوره دلته ښیي چې دومره میګا پکسله غواړئ که څومره غواړئ، که 360 میګا پکسله غواړئ هغه مه کوئ دلته، فقط دې باندې به تاسو وکړئ. دلته ګوره بیا راځي او دې ته ولې ما HD کې انتخاب نه کړئ، HD کې تاسو انتخاب کړئ، ډاونلوډ کې به مستقیما راځي څه کېږي، ډاونلوډ کېږي تاسو ته. دلته به تاسو راځئ، دلته به کلیک کوئ، ډاونلوډ به وایئ. ګورئ تاسو دلته وګورئ ډاونلوډ چې مو ووهه دلته ګوره راغی او ډاونلوډېږي ویډیو مې. اوس ښه شو، اوس به زه دا ډاونلوډ څه کوم، دا ډاونلوډ به کنسل کړم. دې لپاره بله اسانه لار هم دا ده چې دغه ویب سایټ چې دی د safefrom.net دا خپل یو ایکسټنشن هم لري. ایکسټنشن که تاسو لیدلی وي وړوکی غوندې سافټویر وي چې په براوزر کې رن کېږي. صحیح دی، زه باید تاسو ته دې ایکسټنشن هم وښیم. دا ولې د ایکسټنشن رانغی، تاسو ودرېږئ، زه به دا دلته رن کړمه safefrom.net extension chrome.
کلیک کوئ ګوره دا د ایکسټنشن دی اډ ناو به ورته ووایه ګورئ دغه دی فکر کوم کنه دی د ایکسټنشن دلته چې کله تاسو ویبسایټ ته راشئ دلته خپله ورته ښایي چې د موږ ایکسټنشن هم کولی شئ رن کړئ نه پوهېږم دلته نن ولې رانغی دلته د خپل ایکسټنشن دی هغه راځي هغه چې رن کړئ تاسو یا د کوم براوزر څه کوئ دا میډل منکي په نامه دی دا فکر کوم نه دی ښه دا خپل ایکسټنشن لري نه پوهېږم چې اوس ولې نه راځي دلته ایکسټنشن دی هغه چې تاسو رن کړئ فقط دلته به ورځئ سیټینګ کې به هغه ته دلته ګوره تاسو راشئ سیټینګ ته چې راشئ دلته مور ټول باندې به کلیک کړئ مور ټول ته چې راغلی دلته به ایکسټنشن باندې کلیک وکړئ ګورئ دلته ایکسټنشن دی راغلی دلته د ایکسټنشن راځي فقط به هغه څه کوئ هغه به الاو کوئ لکه ګوره دغه چې ګورئ دا چې داسې کوئ آف شي دلته چې شي الاو کوئ هغه هم چې الاو کړه بیا چې تاسو کله یوټیوب ویډیو ته راځئ دلته وګورئ تاسو فرض کړئ زه یو ویډیو تاسو ته پلی کوم صحیح دی فرض کړئ تاسو ته دغه یو وړوکی ویډیو ګوره دا ویډیو تاسو ته پلی کوم دغه ویډیو ته ګوره چې دا شي تاسو بیا چې تاسو دلته لاندې راشئ دلته خپله درته هغه ایکسټنشن درته وایي چې ډاونلوډ دس ویډیو تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ مستقیما به ګوره سبسکرایب چې دی دلته ګوره دلته هغه آپشن وي د ډاونلوډ باندې کلیک کوئ مستقیما درته خپله څه کوي ډاونلوډوي ویډیو درته نو دا و د موږ نننۍ ویډیو چې انشاءالله چې ستاسو خوښه شوې وي د څه باره کې و د څنګه موږ کولی شو د یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کړو صحیح دی دا د موږ یو ویډیو به تاسو ته معلوماتي هیله کوم چې تاسو له دې نه ګټه واخلئ او له یوټیوب نه دې سره ویډیو ډاونلوډ کړئ او دې ویډیو نه بعد به زه بل ویډیو تاسو جوړه کوم چې ما ته ډېر ملګرو دې مسج کړی چې موږ له یو ویبسایټ نه څنګه فلم ډاونلوډ کړو هندي فلمونه یا هالیوډ فلمونه ما ته ویلي هغه موږ څنګه ډاونلوډ کړو هغه هم زه تاسو ته درښیم نو تاسو له ما سره اوسئ انشاءالله په بله ویډیو کې زه تاسو ته هغه طریقه هم ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ یو ویبسایټ سره ویبسایټ نه یو فلم څنګه ځان ته ډاونلوډ کړئ صحیح دی هغه هم زه تاسو ته انشاءالله ښیم په آخر کې له تاسو ټول نه بیا یو هیله کوم چې ما فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره ما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ نو تر بل ویډیو پورې تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان